ما بیسه علاج میکنی در ولی که خب تو بوزی که وزیر را بین کمچینه لیمان سر مرگای راکی اما ما تا نرسیگی خسوه رسیگی زلو خود غوا خود هر شای غواړي خو رسیگی نه په خزان وطن راشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو نن دغه دروازې ته ولاړ یو. موږ هم خبر نه یو چې د دغې دروازې تر شا څه رقم ته ژوند دی، خلک څه لري او څه نه لري. خو یو چا راته ویلي دي چې دلته ډېرې ونه چاره کورنۍ اوسېږي. روژه ماتې ته کم وخت پاتې دی، راځئ موږ سره چې دوی کور کې څه لري او نه یې لري. په خزان وطن راشه د نړۍ بام پامیر ښایسته کړه. السلام علیکم. حاجي ستړی مه شئ، اجازه ده موږ دلته؟ اجازه ده کاکا ستړی مه شئ، کاکا ستړی یم، جوړې طبیعت ښه ده، ژوند ښه ده، خیر مې ولید. کاکا لاسونه دې ولې رفي داسې؟ دا یې لاس مې خوري. خوري؟ ښه کښېنه کاکا، کښېنه 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 کاکا کښېنه کښېنه مهرباني ته کښېنه. کاکا اذان خو وشو، یو دعا به وکړو که نه؟ امین. وطن راشه د ښکلاګانو پسرلیا په دې وران وطن راشه. قدرمن لیدونکو اذان وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما کاکا به مو روژه ماتوي، موږ به یې ماتوله. خیره په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه. یا الله تیرا باندې ورحمېږي، موږ خو بله هیله نشته بیا الله. بېشک نن د خوارۍ څوک شته، نن د غریبۍ څوک شته. والله که نه د ډوډۍ زه راکړي حاجي، نه دې وکړې د غاړه به پوه راکاله چې نور خلکو مسلمان نه راکړي دي. ما هېڅکله والله د الله نه رئیس بل شی نه لرم. الله یې بېرته ناست. کاکا ستا هغه بچیان دا کوچني بچیان دي؟ بچیان یې دغه کوچني دي؟ کور مسله ستا په غاړه کې ده؟ څنګه د ژوند څنګه تېرېږي کاکا؟ خو تر سهار د جار سمه په هر انسان باندې وخت اوړي، شپه سبا شي بېګا شي. والله د الله نوم ده چې بل چا چې شي تا غوندې سړي راکړي او وخوړه مشره یې نه کړي جای ته هم ځان نسم رسولی. کاکا تاسې ماښام ډوډۍ ته ناسته چې ماښام ډوډۍ خلک ډوډۍ هغه خورئ، بس نور څه نه لرئ؟ نه والله نور د الله هیله ده. خلکو نه دې غوښتنه چې ده کاکا؟ خلکو نه څه غواړئ؟ دې غواړو حاجي رب العالمین راباندې مهربانه کړي چې دومره روزي راته وصول شي، 5 روپۍ د ډاکټرو د مریضو د وجې تندې دغسې د بنا شي د خدای دې ته دغه نه خو دې وکړي ما بیسه علاج مې کړي دا وړه چې خو به څوک بوزي. د میوند سلي چې لونګ وټوکه وینه په دې وران وطن راشه. والله د ما هماغه رقم ده. خدای دې کاکا خدای دې اوږد عمر درکړي. ولې کاکا داسې کوو؟ رب درته تر سترګو دې جار شم غلام خپل موموز ونې اکې راضي یم، خو زه همدا به چا غرو کې ولاړ یې چېرته به ولاړ یې بل مقام بل ژپې ته به چېرته ولاړ یې. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم خدای دې راکړي. الله دې ورحمېږي، الله دې ورحمېږي. کاکا کله چې کور کې ډوډۍ نه وي، شاید نه وي، څه دې په زړه باندې تېرېږي هغه وخت کې؟ څونه خفه وي؟ که د الله هیله یا چې ګوند ناست یم خدای ته مې خلون نیولي. څه غواړې له خدای نه هغه وخت کې؟ خدای دا غواړم چې یا ربه له ایمان سره روزي راکړي، ایمان سره که روزي راباندې کمچینه له ایمان سره مرګی راکړي. کاکا اوس به خلک رقم خوراکونه خوري، دسترخوان به یې ډک وي. ما ته به رب العالمین دغه لیکلي وو کمال دا یو کنډک ډوډۍ راته رسېدی یا 5 روپۍ د مریض راته رسېدی ژوند ومایي. او که دغه نه دې وکړه له ایمان سره مرګی خو ډېر خوږ شی ده. په جان باندې وایي که په ملک رناست و په مغه توره شپه ده په موږ مغه توره شپه ده. وایي ما به څه واشي، ما به څه ژوندي چې له موره پلاره پاتې سوم دغه به راته لیکلي. خدای مهربان دی. کاکا په خارج کې مسافر وروڼه دي
هغې نه څه غواړې ترې وغواړه دغه دې تا ګوري چې دوی راباندې ورحمېږي انشاءالله 500 روپۍ د ډاکټر د مرګ د ژوند هېڅ شي نه لرو دې وکړه غلاګۍ کور د بل غاړې خوار فقیر باندې خو دې وکړه په عجز باندې خو نظر وي بله علم نشته بې له خدایه شي بله له دولته یې شي کاکا زړه ته د چی کېږي چې د دسترخوان باندې وایي تا خوړلي وای زړه ته د کوم شی کېږي هغه کوم شی ده او ما ته نه رسېږي خو چې ورسېږي دې وکړه زړه خو د غوښو د هر شی غواړي خو رسېږي نه د ګران وطن سیندونه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه دې وکړه دا نیمه ګېډه دي خو چې دومره رسېدی چې وړکي به کښېدی نو یو بل ته نه درېدی هماړه کښېږي وایي ما ته مړۍ راکړه زه مړۍ شته کوم ډول ته لاړ شو کاکا تا خو خپل دوران تېر کړی ته خو مړی پسې نشي تللی نه مزدوري کوی شي ماشومان دې مو واړه دي دښمن مو واړه دي الله دې رحم وکړي کاکا امین کې قدرمنو لیدونکو زما کاکا روژه ته تاسې ګورئ چې یوازې یوه کسې ته ناست او دغه ډوډۍ ده په دغه خیمه کې ژوند کوي هغه ټول شکېدلی تر سترګو د جار سم بل راکړی واخله مینې په حقیقت سره منم و دلته مې تیږه پیړولې ده دې وکړه راباندې راغورځي هلته مې لرګی ورسره تړلی حاجي د جار شو قدرمنو لیدونکو موږ ته په دغه ځای کې محصلین اوسېږي پوهنتون کې درسونه وایي هغوی موږ ته خبر راکړلو چې دلته یو کاکا ژوند کوي چې ډېر بد حالت کې دی وایي موږ ډوډۍ سره ټوله کو محصلین دغه کاکا ته بیا راوړي دوی هم اوس روان دي رخصتیانې پرې روانې دي زما کاکا به یوازې پاتې وي دی به نهاره پاتې وي هغه یو ادرس چې دوی دپاره به خوراک او څښاک ورته راتلل دوی دپاره به یو څه ماښام ورته راتلل هغه هم په ختمېدو باندې دي دوی ورو ورو ځي رخصتۍ باندې ځکه چې مخته رخصتۍ نه شروع کېږي موږ کاکا مې یوازې پاتې کېږي راځئ چې د دوی کاکا په ګډه لاسنیوی وکړو دوی سره د خپل اندازې کومک وکړو زما کاکا اوس ډوډۍ ته ناسته او یو کاسه دال دي بس ساده اوبه دي دا د دوی روژه ماتی دی راځئ چې دوی باندې رحم وکړو دوی سره خپل وس کومک وکړو تر څو یو څه د ژوند ښه تېر شي خپرونه په همدې کې له پای ته رسوم چې بل ځل راځم دغه کاکا سره کومک وکړو تر څو یو څه ژوند کې تغییر راشي نو په همدې کې د خپرونه پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت درته غواړم وطن راشه ګلونه راوړه ګلاليه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه د ښکلګانو پسرلیه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه ګلونه راوړه ګلاليه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه د نړۍ بام پامیر ښایسته کړه په دې وران وطن راشه د نړۍ بام پامیر ښایسته کړه په خزان وطن راشه کړه ور په غاړه د غټولو سپین هارونه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه